سره له دې چې زیاته موده د هیواد په کچه د ښځو د بې حجابه کولو په موخه په پرله پسې او منظم ډول پروګرامونه په کار اچول شوي وو. بیا هم له نیکه مرغه په سلو کې تقریبا 99% د جهاد پروره ملت غیرتمندې میرمنې حجاب د شرعي اصل او افغاني پتمن دود په توګه رعایت کوي. پاتې نورې د هم چون هیڅ عذر او موانع وجود نه لري دغه شرعي واجب حکم مراعات کړي. د حجاب حکم د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د حجاب تعریف: بدن چې په هره جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریکه نه وي، چې بدن ترې ښکاري او دومره تنګه نه وي چې د بدن د غړو نمایندګي کوي. د حجاب ډولونه: چادري چې په هیواد کې له پیړیو راپدې خوا د افغاني باعزته کلتور برخه ده، د شرعي حجاب بهترین ډول دی. د حجاب په نوم مروجه تور رنګه جامه او څادر هم شرعي حجاب دی چې تنګ او چسب نه وي. له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړی او بهترینه بڼه ده. د حجاب د رعایت مواد: هغه ښځینه چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي، له نامحرمو نارینهو سره د مخامخ کېدو په مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. د حجاب د رعایت کولو ګڼې: شرعي حجاب د الله تعالی امر او رعایت کول یې د هغه د امر اطاعت دی. حجاب د مسلمانانو او اصیلو ښځو امتیاز دی. دریم، بافرده میرمنې له نافرمانۍ او ګناه څخه په امن دي. څلورم، له عزت او وقار څخه به برخمنې وي. پنځم، د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. شپږم، د فتنه اچونکو اشخاصو او کړیو د دسیسو په اسانه به نه ښکار کیږي. د حجاب د تطبیق طریقه او مراحل: اول، ترغیب: د رسنیو او منبرونو له لارې د حجاب حکم، اهمیت او ګټې او د بې حجابۍ زیانونه بیانول. په بازارونو، پارکونو او عمومي مواردو کې د حجاب په هکله د ترغیبي جملو لیکل او اړونده سټیکرونه لګول. دوهم، تنبیه او ترهیب: د بې حجابه میرمنې دې په لومړي ځل کور معلوم کړل شي، د هغې ولي ته دې توصیه وشي او تنبیه دې کړل شي. په دویم ځل دې ولي اړونده ریاست ته احضار کړل شي. په دریم ځل دې ولي 3 ورځې حبس کړل شي. په څلورم ځل دې ولي محاکمو ته وسپارل شي ترڅو په مناسبه سزا محکوم کړل شي. هغه میرمنې چې د امارت اړونده ارګانونو کې فعالیت کوي او حجاب نه رعایت کوي له دندې دې ګوښه کړل شي. د هغو حکومتي مامورینو او منصوبینو چې میرمنې او لوڼې حجاب نه رعایت کوي دندې به یې تعلیق کیږي. امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. صحت او عافیت مو الله جل جلاله په نصیب کړ. و بعد د شرعي حجاب اړوند لنډه توضیحي او تطبیقي طرحه چې د شیوخو کرامو لخوا جوړه شوې وه زموږ لخوا منظور ده. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت لخوا دې تطبیق شي. په تطبیق کې د ستره محکمه، د ارشاد، حج او اوقاف وزارت، د پوهنې وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د استخباراتو لوی ریاست
او ټول خطیبان او واعظان پوره همکاري ورسره وکړي. والسلام د اسلامي امارت د مشرتابه مقام له همدې څخه ښه درک کولی شو چې د امیرالمؤمنین امر په مباحو کې هم واجب ګڼل کیږي. دا چې په یو واجب او فرض عمل کې د امیرالمؤمنین امر او فرمان وي د هغه عملي کول او تطبیقول او منل له واجباتو څخه ګڼل کیږي.